السلام علیکم ملګرو د جرګې په اړه کې راسره معلومات واورئ. جرګه به کله شروع کیږي؟ جرګه ولې شروع نه شوله که نه؟ څه ستونزې ورسره راغلي دي نو هغه راسره مکمل واورئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده که نه چې کومه د پښتنو چې کومه جرګه ده نو هغه چې ده نو هغه ولې شروع نه شوه. ملګرو هغه تقریبا د ماسپښین نه ټیم ورکړی چې دا به شروع کیږي او د هغه نه پس چې دی نو ویل که ماسپښین نه شروع نه شي نو بیا به د مازدیګر نه شروع کیږي. ملګرو تاسو ته پته ده که نه چې دوی ته ډېرې زیاتې ستونزې راغلي، دوی ته چې کومه دوکانونه نږدې وو، کوم هوټلې نږدې وو، مکمل طور باندې بندي کړي ورته دي. حکومت ورته دا حکم کړی چې تاسو به دا هوټلې او دا دوکانونه نه کولاوئ. نو هغوی ته ټینټونه ضرورت و. هغه وویل چې موږ به ټینټونه پسې کسان تللي ډېر لرې لرې نه ټینټونه بیا راوړل. نو د هغه نه پس چې ټینټونه دې لپاره راوړي تاسو سوچ وکړئ که نه اوس په شپه پرې راځي ځکه چې دا 3 ورځې به دا چې نو دا جرګه چلېږي. ملګرو 3 ورځې به دا جرګه وي ځکه چې حکومت چې دی نو دا اډر ورکړی چې 3 ورځې به تاسو جرګه کوئ، د هغه نه پس به تاسو دا ختموئ. نو تقریبا چې دی نو هغوی د لرې لرې نه ټینټونه راوړل. نو د هغه نه پس چې دی نو جرګه ډېره لیټ شوه، مازدیګر نه به شروع کېږي. او د هغه نه پس چې دی کم کسان چې دي نو 3 ورځې مخکې را روان شوي، ځینې کسان پای کې ډېر زیات را رسېدلي دي او ځینې کسان چې دي نو اوس هم په لارو باندې دي. او بل دا چې کوم پرون نه رسېدلي دي نو هغه کومه چې پرون نه روان شوي دي نو هغه هم لا نه دي را رسېدلي او کومه چې نن روان شوي دي نو هغه هم لا په لارو باندې دي. نو دې وجې نه چې دی جرګه یې لیټ کړه. اوس به مازدیګر شروع کېږي. د هغه نه پس چې دی نو ملګرو هوټل یې هر څه ورته بندي کړي دي، حکومت حکم کړی دی. بل دا چې خوراک کومه سامان وړی نو هغه یې مکمل طور باندې دوی چې کومه سامان وړی و ملګرو پولیسو پرې حملې کړی د هغه نه مکمل طور باندې هغه سامان چې دی نو هغه چې و نو هغه خراب شوی او د هغه نه پس چې دی نو سکرین هم لا نه دی لګېدلی ځکه چې د پښتنو کومه جرګه ده نو ډېر پښتانه چې دي نو هغه په لارو روان دي. انشاءالله ډېر زر به شروع شي جرګه، که مازدیګر به خامخا شروع کېږي. 3 ورځې پورې به د پښتنو دا جرګه وي. نو د نور معلوماتو دپاره ورسره ضرور ویډیو شیر کړئ، د نورو ملګرو سره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دا معلوماتو که نه چې کومه د پښتنو جرګه لګي 11 اکتوبر دی نن، نو منظور پښتون چې دی نور هر څه تیار شوي دي، اوس سټیج هم لګېدلی دی. د هغه نه پس چې دی نو سکرینان به اوس هم راوړلی کېږي او د هغه نه پس چې دی نو جرګه به شروع کېږي. خو بل دا چې کسان ډېر په لارو باندې دي او بل دا چې مشکلات ورسره ډېر زیات دي نو هغه د وجې نه چې دی نو جرګه لږه لیټ شوه.